د خبرونو سرټکی مو د اداري فساد په تور د 15 لوړپوړو طالب چارواکو نیول کېدل. درې باوري سرچینو امو ته منلي چې د طالبانو استخباراتو د عامه روغتیا وزیر ته نږدې 15 کسان د اداري فساد په تور نیولي دي. خو د طالبانو د عامه روغتیا وزارت په دې اړه د امو پوښتنو ته تر اوسه ځواب نه دی ورکړی. شکیلو خواو د دې بهیر اړوند په مشخصو مسایلو لکه د رسنیزو راپورونو په اړه ګډ تفاهم او هوکړې ته رسیدلی دي. د طالبانو او پاکستان په مذاکراتو کې پرمختګ. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو او پاکستان پلاوي د ځینو مشخصو مسایلو په اړه یوې ګډې هوکړې ته او زغم ته رسیدلی دي. موږ سره همکاري وکړي او کوشش ته موږ سره وکړي او مشینان موږ سره کړي. دا د چوري کلی د په یوه څنډه باندې بیخي زیاتې اوبه رالې. زلزله او سیلابونه دوه ګډ ناورینونه. طالبان د تېرې شپې په زلزله کې د 12 کسانو د مړینې پخلی کوي او وایي چې د تېرې یوې اونۍ په سیلابونو کې په ټول هیواد کې له 1 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په فارس خلیج کې د 2 امریکایي الوتکو رانسکورېدل. ایران د جنگي الوتکو د عملي د ژغورنې د عملیاتو پر مهال امریکایي چورلکې هم په نښه کړي، خو یا د چورلکې له نسکورېدو ژغورل شوي. سلامونه، وخت مو په خیر. نن شنبه 15 د وري چې برابرېږي 4 د مارچ. اوس هم بشپړ خبرونه. زه اجمیر احمد ځاځی. درې باوري سرچینو امو ته تایید کړي چې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت 15 چارواکي د اداري فساد او د درملتونونو او عمده پلورنځیو د جوازونو د صادرولو په بهیر کې د رشوت اخیستلو په تور د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوي دي. د سرچینو په وینا په دغو کسانو کې د اسنادو او اړیکو رئیس، د وزیر د دفتر رئیس، د اسنادو او اړیکو د دفتر امیر، د اسنادو او اړیکو د څانګې سکرټر او د عامه روغتیا وزارت د عرایضو مدیر شامل دي. سرچینې همدارز وایي چې دغه کسان د طالبانو د عامه روغتیا د وزیر نور جلال جلالي له نږدې کسانو وو او وزیر د یوې مودې لپاره د هغوی د نیولو مخه نیولې وه. خو د طالبانو د استخباراتو د 08 ریاست د رئیس له خبردارۍ وروسته په پای کې ونیول شول. څېړونکي وایي چې دا قضیه طالبانو په لیکو کې د خپل منځي اختلافاتو او فساد کچه ښکاره کوي. درې باوري سرچینو امو ته تایید کړي چې د طالبانو د عامه روغتیا وزیر ته نږدې 15 چارواکي چې د عامه روغتیا وزارت د اسنادو او اړیکو رئیس نورالله درویش هم پکې شامل دی، د اداري فساد په تور د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوي دي. سرچینې وایي چې 4 نور نیول شوي کسان د وزیر د دفتر رئیس، د اسنادو او اړیکو د ریاست د دفتر امیر، د اسنادو او اړیکو د دفتر سکرټر او د عامه روغتیا وزارت د عرایضو مدیر دي. د سرچینو په وینا دغه کسان د طالبانو د استخباراتو د 08 ریاست لخوا نیول شوي دي او دا ریاست د پخواني حکومت د درنو جرمونو د ریاست بدیل ګڼل کېده. سرچینې زیاتوي چې دغه کسان له یوې اونۍ بند وروسته د طالبانو د استخباراتو 40 ریاست ته سپارل شوي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې دغه کسان تورن دي چې د هر درملتون د فعالیت له جواز څخه 15,000 امریکایي ډالر او له عمده پلورنځیو څخه 3,500 ډالر رشوت اخیست. د سرچینو په وینا دا 15 کسان د طالبانو د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالي نږدې کسان وو. سرچینې وایي چې جلالي د یوې اونۍ لپاره د دوی د نیولو مخه نیولې وه، خو وروسته د طالبانو د استخباراتو د 08 ریاست رئیس مولوي اماد خبرداری ورکړی و چې که د دغو کسانو د نیولو مخه ونیول شي نو خپل وزیر به هم ونیول شي. د سرچینو په وینا د دې نیونو یوه برخه د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده د نږدې کړیو او د کورنیو چارو د وزیر سراج الدین حقاني ترمنځ له اختلافاتو سره تړاو لري. ویل کېږي چې نور جلال جلالي حقاني شبکې ته نږدې دی او د استخباراتو اداره د ملا هبت الله د نږدې کسانو تر کنټرول لاندې ده. ویروس کشنده سرطانی دولت‌ها نامیده می شود. در هر نظام و دولتی که فساد اداری رخنه بکنه نظام را به چلنج می کشانه و انارشیسم و گډوډي را جاگزین قوانین دولتی می کند. د طالبانو د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالي په 1989 میلادي کال کې په کونړ ولایت کې زیږېدلی او د دیني مدرسو له فارغانو څخه دی. د طالبانو د لومړي رژیم پر مهال د 90 لسیزې په وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال او د پکتیکا والي پاتې شوی دی. له 2000 لومړي کال وروسته هم د طالبانو په نظامي کمیسیونونو کې غړی او د هغوی له لوري په ننګرهار او پکتیا کې د والي په توګه ټاکل شوی و. تنها طالبانی که مربوط به شبکه حقانی هستند
گرفتار شوند و پرونده هایشان افشا شود. اما طالبان قندهاری همچنان به فساد خود در بخش‌های مختلف ادامه میتن و بیشتر ادارات پردرآمد هم در اختیار طالبان قندهاری هست و هر زمانی که اینا متوجه شوند فسادی توسط نیروهای مربوط به شبکه حقانی صورت میگیره به صورت فوری اقدام میکنن، اونا را افشا میکنن، رسانه‌ای میسازن. د عامه روغتیا وزارت که د جمهوریت په وخت کې و او که د طالبانو په واکمنۍ کې تل یو له هغو وزارتونو څخه دی چې ډیری نړیوالې مرستې ترلاسه کوي. د موجودو شمیرو له مخې له 2021 کال څخه بیا د 2026 کال تر پیله پورې د افغانستان د روغتیا سکتور شاوخوا 294 میلیونه ډالر د بشري مرستو په توګه د روغتیا کلسټر له لارې ترلاسه کړي دي. دا اندازه د ټولیزې اړتیا شاوخوا 1.7 میلیارډ ډالرو په پرتله کمه ده. افغانستان تل روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي له بحران سره مخامخ پاتې شوی دی. د نجونو پر زده کړو په ځانګړې توګه پر طبي زده کړو محدودیتونو دغه بحران نور هم ژور کړی دی. د یادونې ده چې د عامې روغتیا وزارت تر اوسه د عامو پوښتنو ته په دې اړه ځواب نه دی ورکړی. چین د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ارومچي په خبرو کې له پرمختګ خبر ورکوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وینده وایي چې دواړو لوریو د بیجینګ په منځګړیتوب د دې بهیر اړوندو په مشخصو مسایلو کې ګډ تفاهم او هوکړو ته رسیدلي دي. نوموړی که څه هم د خبرو له دوامه خبر ورکوي، خو د اجنډا او پرمختګونو په اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه کوي. د طالبانو او پاکستان ترمنځ خبرې د پنجشنبې په ورځ د چین په منځګړیتوب په ارومچي ښار کې پیل شوي. د ارومچي ښار د طالبانو او پاکستان د پلاو د خبرو کوربه دی. هغه خبرې چې د تړلو دروازو تر شا ترسره کیږي. تر دې مهاله له دغو خبرو نه د مذاکره کوونکو نوملړ خپور شوی او نه هم د ناستې کوم منظور. د خبرو منځګړی چین وایي چې د دواړو لوریو ترمنځ سلا مشورې روانې دي او په خبرو کې پرمختګ لیدل کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویانده زیاتوي چې د خبرو ښکېلې خواوې د مذاکراتو د بهیر اړوند په مشخصو مسایلو هوکړو ته رسیدلي، خو د جزئیاتو له ورکولو یې ډډه کړې. د سلا مشورو بهیر روان دی او په دوامداره توګه پرمختګ کوي. ښکېلو خواو د دې بهیر اړوند په مشخصو مسایلو لکه د رسنیزو راپورونو په اړه ګډ تفاهم او هوکړې ته رسیدلي دي. که نور معلومات ترلاسه شي په وخت به خپاره شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې د دې پوښتنې په اړه چې خبرې د کوم لوري په غوښتنه ترسره شوي او آیا د منځګړي هیواد پلاوی هم پکې ګډون لري که نه له ځواب ورکولو ډډه کړې ده. د طالبانو او پاکستان ترمنځ په ارومچي کې مذاکرات له تېرې پنجشنبې راهیسې پیل شوي دي، خو تر اوسه طالبانو او پاکستان د خپلو پټو خبرو په اړه څه نه دي ویلي. له هغه وخته چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ شخړه یو ځل بیا زیاته شوې، چین د خپل ستراتیژي له مخې د منځګړیتوب هڅه کړې. د بیلابیلو لارو او کچو له لارو یې له دواړو لورو سره نږدې اړیکې ساتلي او د خبرو له لارې یې زمینه برابره کړې ده. دواړه هیوادونه پاکستان او افغانستان د چین منځګړیتوب ته ارزښت ورکوي او ترې هرکلی کوي او غواړي یو ځل بیا د خبرو میز ته کینی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت استازي محب الله وثیق او عبدالحی قانت، د کورنیو چارو وزارت استازی عارف الله، د دفاع وزارت استازی روح الله عمر او د استخباراتو عمومي ریاست استازی یحیی تکال د طالبانو د پلاوي غړي بلل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغو خبرو اترو ته یې د منځنۍ کچې پلاوی استولی دی، خو د ټي ټي پي د مسلې پیچلتیا، د مرګونو بریدونو دوام او د طالبانو په واکمنۍ کې د واک جوړښت ته په کتو آیا دا پلاوی به د خبرو د پرمختګ لپاره د پریکړې صلاحیت ولري او که نه؟ هیئت کنونی هم که جانب طالبان رفته و چین تا جایی که من معلومات دارم یک هیئت در سطح بسیار پایین و فاقد صلاحیت تصمیم گیری هستند. بنابراین آن چیزی که در چین در حال جریان هست نمیتونه و خیلی امیدوار کننده بر هر دو طرف باشه و خصوصا بر پاکستان باشه. افراد تصمیم گیرنده ای که جانب طالبان وجود داره اونا هیچ کدامش در این هیئت حضور نداره و در این حال کل مساختار طالبان هم به قسم است که باید حرف آخر را حلقه قندهار بزنه. که څه هم د ارومچي خبرې په پټه توګه روانې دي، خو پاکستان د خبرو له پیل راهیسې خپلو مرګونو بریدونو ته دوام ورکړی دی. هغه بریدونه چې د طالبانو په وینا د هیواد په ختیځو ولایتونو کې ملکي وګړو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده او په ځواب کې د کرښې دواړو غاړو ته د ښکېلو خواو ترمنځ نښته هم شوې ده.
د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې د تېرې شپې د زلزلې له امله د یوې کورنۍ 8 غړي مړه شوي دي. طالبانو اعلان کړی چې د قربانیانو په منځ کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د راپورونو له مخې د تېرې شپې زلزلې د ځاني تلفاتو ترڅنګ د کابل او بدخشان په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر کورونو ته هم زیان اړولی دی. هممهاله د طالبانو ویاند وایي چې په تېرې 2 اونۍ کې د سیلابونو له امله په ټول هیواد کې له 1 ډېرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د 5.9 درجې رشتر کچې زلزلې تېره شپه د پلازمینې ارامي ګډوډه کړه. دا د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ د ګوسپندرې سیمه ده. طالبانو ویلي دي چې د تېرې شپې د زلزلې له امله د یوې کورنۍ 8 غړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوي دي. که څه هم د دې پیښې بشپړه زیانونه تر اوسه رسمي نه دي خپاره شوي، خو راپورونه ښیي چې په کابل، بدخشان، پنجشیر او پروان ولایتونو کې ګڼ شمېر کورونو ته زیان اوښتی دی. همداراز د طالبانو ویاند وایي چې په تېره 1 اونۍ کې شاوخوا 1 کسان د سیلابونو او طبیعي پیښو له امله په ټوله هیواد کې وژل شوي دي. د طالبانو د شمیرو له مخې وروستیو سیلابونو نه یوازې ځاني تلفات اړولي، بلکې خلکو ته یې درانه مالي زیانونه هم اړولي دي. بله لور ته د پکتیکا ولایت د وروستیو سیلابونو عیني شاهدان او زیانمن د دغو پیښو دردناکې کیسې داسې بیانوي. چې له موږ سره همکاري وکړي او کوشش ته موږ سره وکړي او مشینان موږ ته راکړي. دا د چوري کلی ده، په یوه څنډه باندې بیخي زیاتې اوبه رالي او دغه کور یې هم ډېر تخریب کړو او بیخي زیات تاوان یې ورساوه او مشینان باید راته ډېر کړي. دلته 2 مشینان 3 مشینان یې راوستي دي او موږ دا خواهش ته ځینې او دا مو غوښتنه ده چې موږ ته 2-3 نور راولي. دا د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ چوري کلی ده چې د نهر اوبه وکې دي، کورونه او فصلونه یې ټول غرق کړي دي او لاندې دي. همدا اوس هم اوبه ټولې روانې دي په کلي باندې او فصلونه باندې سپرې روانې دي. اوبه چې راورسېدې تقریبا د شپې 2 بجې خیر وازوند چې دلته پرې راواوښتې ته دغه دورې کور راوځلوند خیر وازوند که هغه طرف و که هغه طرف و غنم او رشکې لاندې کړي. د طالبانو تر ادارې لاندې له پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د راپورونو له مخې تېره اونۍ د هیواد له 40 څخه زیات ولایتونه د سختو بارانونو، واورو او ویجاړونکو سیلابونو شاهدان وو. د فقر، بېوزلي او د طالبانو محدودونکو پالیسیو ترڅنګ طبیعي پیښې لکه زلزلې، سیلابونه هم په څرګنده ډول د خلکو ژوند اغېزمن کړی او درانه تلفات یې اړولي دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له پلوه هم د نړۍ له زیانمنو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. نن د ماین د خطرونو د پوهاوي نړیواله ورځ ده. د ماشومانو د ژغورنې سازمان راپور ورکړی چې په افغانستان کې هره ورځ په منځني ډول یو ماشوم د ناچاودو توکو د چاودنې له کبله مرګ ژوبله ویني. راپور زیاتوي چې یاد سازمان د هیواد په لرو پرتو سیمو کې د ماینونو د خطر د پوهاوي لپاره له اوښانو کار اخلي. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دفتر یا یونیما ویلي چې 90 سلنه پیښې د ناچاودو توکو له امله رامنځته کیږي او په ماینونو د ککړو سیمو د پاکولو لپاره جدي مالی بودیجې ته اړتیا لري. افغانستان په نړۍ کې د ماین د چاودنې په پیښو کې د ماشومانو د تلفاتو تر ټولو لوړه شمیره لري. په منځنۍ کچه هر ورځ یو ماشوم یا خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم ټپي کیږي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان د 2025 کال د جنوري له میاشتې بیا تر 2026 کال تر جنوري میاشتې پورې راپور ورکړی چې له 310 څخه زیات نجونې او هلکان د ځمکې د ماینونو او نورو ناچاودو توکو د چاودنې له امله وژل شوي یا هم معلول شوي دي. راپور ښیي چې د افغانستان شاوخوا 6 سلنه نفوس د جګړو له پاته شوو ناچاودو توکو په 1 کیلومتري کې ژوند کوي او لا هم 15,000 سیمې جدي ماین پاکۍ ته اړتیا لري.
د ماشومانو د ژغورنې سازمان په وینا له 1999 کال راهیسې په تیرو 2.5 سلیزو کې د ماینونو د چاودنې له امله د نړۍ په کچه تر ټولو وژل شوو او ټپي ماشومانو 43 سلنه یوازې په افغانستان کې دي. راپور کاږي چې افغان ماشومان د لوبې، د څارویو د خرڅولو او د وسپنیزو ټوټو د راټولولو پر مهال د ماینونو د چاودنې قرباني ګرځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما وایي چې له ماینونو او نورو ناچاودو توکو د افغانستان پاکول ډېرې بودیجې ته اړتیا لري. 90% of the accidents that we have in Afghanistan. په افغانستان کې 90 سلنه پیښې د ماینونو او د جګړې له امله د نورو ناچاودو وسلو د چاودنې له امله دي او دغه توکي ټول په ښارونو کې ښخ شوي چې خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوري. موږ د ککړو سیمو د پاکولو لپاره جدي بودیجې ته اړتیا لرو تر څو کورنۍ وکولی شي د جګړې له پاتې شنو پرته خپل ژوند ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالی کمیشنري دفتر هم په دې ورځ د ماینونو له امله ماشومانو ته دوامداره زیانونه د اوږدو له کبله اندېښنه څرګنده کړې او له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې سمدستي په دې برخه کې د خلکو د ژغورنې لپاره مناسبه پانګونه وکړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان د ماینونو له کبله د زیانمنو ماشومانو له مخې په نړۍ کې دریم ځای لري. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د نړیوالو مرستو کمیشت د ماین پاکۍ پروګرامونه هم کموي او په ککړو سیمو کې د ماشومانو ژوند ګواښي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د اندېښنو په دوام د پناه غوښتونکو نړیوال بنسټ خبرداری ورکړی چې د پاکستان له لوري د کډوالو د جبري بیرته ستنولو بهیر لا هم دوام لري او له دې امله زیانمن کسان بیرته د ناامنۍ، محرومیت او ځپنې خواته ورګرځي. په همدې حال کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ په ګډ راپور کې ویل شوي چې یوازې د 2026 کال په لومړیو 3 میاشتو کې له 19,000 څخه ډیر افغان کډوال د پاکستان په بیلابیلو ولایتونو کې نیول شوي دي. بلخوا په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان د نیول کېدو د بهیر د سمدستي بندېدو غوښتنه کوي. په داسې حال کې چې د اسلام آباد لخوا د افغان کډوالو د ایستلو بهیر لا هم په شدت سره دوام لري. د بشري حقونو بنسټونو خبرداری ورکړی چې دا کار زیانمن کسان د افغانستان د ناامنۍ او بشري ناورین پر لور بیایي. هغه وضعیت چې د تورخم په پوله کې په یو بشري ناورین بدل شوی دی. د پناه غوښتونکو نړیوال بنسټ د اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې پاکستان لا هم کډوال په جبري ډول افغانستان ته ستنوي. د دې بنسټ د مسؤلینو په وینا حکومتونه، بشردوستانه فعالان او نړیوال بنسټونه باید پر پاکستان فشار راوړي څو د افغان پناه غوښتونکو جبري ستنول ودروي. خو په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او بیرته ستنولو بهیر ښه په درز کې روان دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنري په خپل وروستي ګډ راپور کې ویلي چې د 2026 کال په لومړنیو 3 میاشتو کې د نیونې لړۍ شدیده شوې او یوازې په همدې موده کې له 19,000 ډیر افغان کډوال په بیلابیلو ایالاتونو کې نیول شوي دي. د دې بنسټونو د راپورونو له مخې له تیر کال راهیسې د بیرته ستانه شوو کډوالو شمېر له 2 میلیونو کسانو اوښتی چې نیمایي یې ښځې او ماشومان دي. له دې ټولو فشارونو او ایستلو سره سره لا هم د دغو کډوالو یو لویه برخه په پاکستان کې پرته له کومې روښانه راتلونکي ژوند کوي. ما از جامعه جهانی، سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری خواهانیم از اخراج اجباری مهاجران افغانستان و خطرات ناشی از آن محافظت نمایند. ما نمیتونیم به افغانستان برگردیم. اینجا مشکلات کلی زیاد است. همه بی سرنوشت و بی هیچ بودجه زندگی میکنیم و فعلا بی سرنوشت نمیفهم که اینجا چی کنیم. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو د ایستلو بهیر د 1404 کال د کب یاهود میاشتې له 8 د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي له امله درېدلی و خو اوس بیا ځلی پیل شوی دی. پاکستان په وروستیو ورځو کې په یو اړخیزه توګه د تورخم دروازه هم د کډوالو د ایستلو لپاره پرانیستله. د کډوالو د ستونزو د حل د عالی کمیسیون په وینا
یوازې پرون له بېلابېلو لارو په ځانګړه توګه د تورخم او سپین بولدک له لارې ټولټال 533 کورنۍ چې 3509 کسان کېږي په جبري توګه له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي دي. اوس هم سوداګریز خبرونه. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې تر اوسه پورې د لوی قانونو په کچه له کورنۍ او بهرنیو شرکتونو سره 40 قراردادونه لاسلیک شوي دي. د دې وزارت ویان د طالبانو تر ادارې لاندې له ملي ټلویزیون سره په خبرو کې زیاته کړې چې د لوی قانونو ډیری قراردادونه د مسو، اوسپنې، سرو زرو، سرب او جستو په برخه کې له خصوصي شرکتونو سره لاسلیک شوي دي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د کوچنۍ قانون د قراردادونو شمېر 170 اعلان کړی، ویلي دي چې د نفرایټ، کرومایټ او مرمرو کانونه هم په دغو قراردادونو کې شامل دي. خو د طالبانو له لوري ځینې شوي قراردادونو ټولنیزې ناارامۍ هم رامنځته کړي دي. د تخار په چاب ولسوالۍ کې یوې چینایي کمپنۍ ته د سمتي د سرو زرو کان سپارل د خلکو اعتراضونه راوپارول چې په پایله کې معترضین د طالبانو له لوري ووژل شول. په سمنګان ولایت کې د طالبانو تر ادارې لاندې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست وایي چې د خوړو نړیوال پروګرام او د کډوالۍ د نړیوال سازمان په مالي مرسته د دې ولایت پر سیلاب ځپلو باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشل شول. د ریاست زیاته کړي چې 3 زیانمنې کورنۍ له دغو مرستو برخمنې شوي دي. د سمنګان ولایت له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست شمیرې ښیي چې زیانمنو کورنۍ ته خیمې، 8 بورۍ اوړه، 20 لیټره غوړي، 25 کیلو دال، 2 کیلو مالګه او له 2 کیلو زیات بسکټونه ورکړل شوي. د افغانستان په بازارونو کې د اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 4.9 افغانۍ، یو یورو 3.33 افغانۍ، زر ایرانی ریال 1.40 افغانۍ، زر هندۍ روپۍ 240 افغانۍ، یو اماراتي درهم 19.40 افغانۍ، زر پاکستاني روپۍ 214 افغانۍ. اوس هم بهرني خبرونه. د سیمې د جګړې نن 14مه ورځ ده او د اسرایلو پوځ اعلان کړی چې د ایران توغندي ویشتونکي د هوایي دفاع سیسټمونه او د ایران د توغندیو سایټونه ویشتلي دي. سپاه حفاظداران هم متقابل بریدونه ترسره کړي دي. په همدې حال کې د ورک شوي امریکایي جنگي الوتکې د عملي موندلو عملیات دوام لري. ایران پرون 2 امریکایي جنگي الوتکې ویشتلي چې یوه د عملي غړي ژغورل شوي او بل پیلوټ لا هم ورک دی. د ایران او خلیج فارس په هوا کې د 2 امریکایي جنگي الوتکو ویشتل دا د تیرو 24 ساعتونو تر ټولو مهمې پیښې ګڼل کیږي. د راپورونو له مخې یو F-15 امریکایي جنگي الوتکه غورځېدلې او یو د عملي غړی لا هم ورک دی. د هغه د موندلو عملیات دوام لري. ایران هغه هلیکاپټرونه چې د جنگي الوتکو د عملي ژغورنې په عملیاتو کې برخه اخیستې وه هم په نشه کړي او راپورونه وایي چې د یادو چورلکو یو شمېر سوارلي ټپیان شوي دي. خو چورلکي په بریالیتوب له جګړه ییزه سیمه راوتلي دي. راپورونه وایي چې ایران هم د ویشتل شوو جنگي الوتکې عمل لټوي او د سپارلو لپاره انعام ټاکلی دی. یو امریکایي ایلس جنگي الوتکه هم د ایران په هوا کې په نشه شوې خو پیلوټ یې له ایجکټ کولو څخه الوتکه د ایران له حدوده بهر کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او نورو امریکایي چارواکو مخکې ویلي وه چې د ایران په اسمان بشپړه کنټرول لري. د ایران چارواکي بیا وایي چې د هیواد نظامي ځواکونه لا هم پیاوړي دي او د جنگي الوتکو د راغورځولو د نوي پرمختللو سیسټمونو له کارونې یې راپور ورکړی دی. سپینې ماڼۍ او د امریکا د دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. خو ټرمپ تېره شپه د NBC شبکې ته ویلي چې د امریکایي جنگي الوتکو په نشه کول به په تهران سره د خبرو پر بهیر اغیزه ونه کړي. بله لور ته اسرایلو له ایران سره د جګړې په 14مه ورځ اعلان کړی چې د بریدونو په نوي څپه کې د ایران د توغندیو ویشتونکي او د هوایي دفاعي سیسټمونه په نشه کړي دي.
د اسرایلو د پوځ په وینا د سپاه پاسداران د وسلو د څېړنې او پراختیا مرکزونه او همدارنګه د هغوی د توغندي سایټونه یې هم ویشتلي دي. ایراني رسنیو راپور ورکړی دی چې د خوستان ولایت څو کیمیاوي شرکتونه یې په نشه شوي او په بوشهر کې د اټومي بټۍ شاوخوا هم برید شوی چې له امله یو تن وژل شوی دی. موږ له خپلو امریکایي دوستانو سره د ایران د ترهګریز رژیم د ځپلو هڅې ته دوام ورکوو. موږ قومندانان له منځه وړو، پلونه او بنسټونه بمباروو. په تیرو ورځو کې د هوایي ځواک له خوا د ایران د فولادو د تولید فابریکه 80% له منځه وړل شوې ده. دا لویه لاسته راوړنه ده چې سپاه پاسداران له مالي سرچینو او د وسلو د تولید له وړتیا محروموي. د ولسمشر ټرمپ سره په بشپړه همغږۍ د اسرایلو دفاعي ځواکونو او د امریکا پوځ به د ایران د ځپلو هڅې ته دوام ورکړي. دا رژیم کمزوری شوی دی. هممهاله سپاهي پاسداران هم اعلان کړی دی چې د توغندیزو بریدونو په څپه کې د اسرایل ځینې برخې په ځانګړه توګه تل ابیب په نشه کړی دی. سپاهي پاسدارانو ویلي دي چې یمني حوثیانو او عراقي ډلې هم د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. بله لور ته په اسرایل کې د توغندیو د لګېدلو له امله د خطر زنګونه فعاله شوي دي. بله لور ته د جګړې د ناورین د حل لپاره د ډیپلوماټیکي هڅې هم له خنډ سره مخ شوي دي. راپورونه ښیي چې تهران د لنډمهاله 48 ساعته اوربند وړاندیز رد کړی او په غیر مستقیمو خبرو کې هم پرمختګ نه لیدل کیږي. وس د لوبو نړۍ کې د افغانستان د 12 کلنو فوټبال ملي لوبډله په کافا 2016 سیالۍ کې د ګډون لپاره ازبکستان ته ولاړه. د ملي لوبډلې لوبغاړو په تیرو ورځو کې د دغو سیالیو لپاره په کابل کې تمریني غونډې ترسره کړې وې. افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د دوشنبې په ورځ د قرغیزستان په وړاندې ترسره کړي. وروسته بله ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان سره په ترتیب سیالۍ وکړي. د هېواد ملي لوبډلې په 2024 کال کې د دې سیالۍ اتلولي ګټلې وه. په تخار ولایت کې د لسګونو غېږ نیونکو ترمنځ د غېږ نیونې سیالۍ ترسره شوې. په دغو سیالیو کې چې د تخار ولایت په مرکز تلقان ښار کې د یوې ورځې لپاره جوړه شوې وه او یا غېږ نیونکو برخه اخیستې وه چې په پایله کې 15 ورزشکارانو خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره بریا ترلاسه کړه. په ننګرهار ولایت کې د لسګونو لوبډلو ترمنځ د ټیپ بال کرکټ سیالۍ ترسره شوې. په دې سیالۍ کې 32 لوبډلو برخه اخیستې وه چې په پای کې د اتل لوبډلې اتلولي خپله کړه. هغه لوبډله په پایلوبه کې د 15 ویکټو په توپیر بربرخیل لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولي یې ترلاسه کړه. دا ول زموږ د نن شپې خبرونه. اوس تاسو ته بلنه درکوو څو د امو د نورو خپرونو لیدونکي پاتې شئ. د کره او تازه خبرونو لپاره زموږ ویب سایټ amu.tv ته لاړ شئ او د امو په نوم زموږ ټولنیزې شبکې در سره وڅارئ. ښه وخت ولرئ. شپه مو په خیر.